أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار صدق الله مولانا العظيم. افمن يعلم پس آیا هغه کس چې پوهیږي انما دا چې څه انزل الیک نازل شوی دی تا ته من ربک الحق ستا د رب له طرفنا هغه حق دی کمن پشان د هغه چا دی هو اعمى چې هغه ړوند وي انما یتذکروا بشک چې نصیحت قبلوي اولو الالباب عقل من خلق الذين يوفون کم خلق چې پورا کوي بعهد الله وعده د الله ولا ينقضون الميثاق او اغي نماتي وعده والذين يصلون او اغه خلق چې پیوند کوي ما امر الله اغه سوچ حکم کړی دی الله تعالی به داغه ان يوصل چې پیوند کړی ويخشون ربهم او غي يريږي د رب خپلنا ويخافون او يريږي سوء الحساب د بد حساب کتاب والذين صبروا او کم خلق چې صبر ابتغاء فغختلو وجه ربه د رضا د خپل رب واقام الصلاه او اغی قائموی منز وانفقوا او خرج کئی مما د اغسنا رزقناه چې ورکړي دی مونږ اغی ته سرن پپټا وعلانیتا او پخکارا ويدرؤون او دفقی لرکی بالحسنت پنیکی سرا السیئتا بدی اولئک هم دا خلق دی لهم چې دوی د پاره عقبى الدار د آخرت کور جنات عدن باغونه دي د همیشه اوسېدل يدخلونها دوی په دې کې داخليږي ومن صلح او څوک چې نیکان وي من آبائهم د پلارانو د دوینا وازواجهم او د خزو د دوینا وذرياتهم او د اولاد د دوینا والملائکه او فرښتې با يدخلون داخليږي علیهم په دوی باندې من کل باب د هر دروازې نه
سلام علیکم وایبا سلام دی وی پتاسو بما صبرتم زکه چې تاسو صبر وکړو فنعم نو ډیر خده عقب الدار کور د آخرت. د سوره رعد 19 نمبر آیت نو واخلئ 33 پورې نننی درس کې شامل دي. الله جل جلاله یو مثال ورکړ چې یو طرف ته هغه کس دی چې هغه پوهه دی علم والا په دې خبره پوهیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر دی، دا کتاب په دې باندې نازل شوی دی، د الله د طرف نه نازل شوی دی او دا الحق حق دی بالکل رښتیا دی. دې کې څه قسمه کمی بیشي نه ده شي من نوعا چې څنګه نازل شوی هم هغه شانتي پیغمبر علیه السلام خپل امت ته را ورسول. یو طرف ته خدا کس کمن هو اعمى بل طرف ته یو کس ته اړوند پسترګو هم لوند او د زړه نه هم لوند، یعنی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام رسالت هغه تنخ کاری د قران پاک حق کې دل او د الله د طرف نه نازلېدل هغه ته نخ کاری. څنګه چې قران کریم کې راځي سمون بکون عمي دا خلق څه ظاهر اړاند کانه او چاړهګان دې سره هغه سترګې نه وي چې هغه سره حق لیدلې، هغه غوګونه نو ور سره چې حق خبره ده دې غوګونو ته تلې وي او زړه ته کوزش، بلکې دا هغه خلق ختم الله تعالی دې په زړونو باندې سترګو باندې غوګونو باندې پردې چولې مهرونه لګول. نو یو طرف ته بینا او کتون کې دي هغه ته لارهم معلومات او پوها ولهم الله تعالی ور عقل ور سره هم، او بل طرف ته ړوند دي او کم عقل دي. الله تعالی وی کمن آیا دا ډول برابر کېدی شي؟ ظاهر ده څنګه برابر کېدی شي؟ د دنیا په لحاظ سره برابر نشي کېدی، د آخرت په لحاظ سره هغه کس چې ایماندار دی او هغه کس چې کافر دی کله برابر کېدی شي؟ یو هغه کس دی چې هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وکتل، دا غي صفات او اخلاق ته وکتل او وی یا رسول الله لاس مخه ته گئی زستا سو بیعت کوم او زتا سو باندې ایمان راو. بل طرف ته هغه کس دی چې لاس کې کانی راوړي دي او وی اے محمد ستا لاس کې زما لاس کې سدي دا دراته وې زو ایمان راړم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ارشاد فرمایل دا نه کستا لاس کې چې سدي هغه وای چې زه د الله پیغمبر یم بیا به ایمان راوړی، نو هغه بیا خو هیڅ قسم ما سره څه عذر باقی پاتې نشي، بیا خامخا ایمان راوړي. دا هغه په لاس کې کان او وی اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول. نو هغه بدبخت سوی ما هو ته وړو کې جادوګر غړل خو ته خو ډیر پویا او ماهر جادوګر راوخت. نو څو ګورا ظاهری طور باندې دواړه د جرګو سړی دي ابو بکر او ابو جهل، د خلکو ترمنځ به فیصله کولې. دیوم د خپل قوم سردار دی، هغه هم د خپل قوم سردار، دله هم الله یو حیثیت او سټیټس ورکړی دی جسټس ته، هغه له هم ورکړ. خو یو خپل عقل خپل فهم خپل فراست هغه وحی ته تابع کړ، د وحی لاندې او بل وی چې نه زلو یم دما خبره هغه صحیح ده. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته سپک دې ته وی تکبر، خپل ځان ته اوچت ویل او بل لاندې ګڼل، خپل خبره ته حق او ټیک ویل او د بل خبره ته غلط ویل، د بل د صلاحیتونو او د علم انکار
تکبر دی لوی ده ابلیس هم دغه کړي هغه وی زه علم والا یم زه عبادت والا یم زه معرفت والا یم زه فرښتو سره ناس پاس زه د اور نه چې هغې کې اوچتوالی دی د هغې نه پیدا یم دی خو د خاورې نه پیدا خاوره خو کته ځي نو عقل چې د وحي تابع دی کړه بیا خو کامیاب او که عقل دې د وحي تابع نه کړه بلکې د وحي په مقابله کې دراوسته بس دغه ځای ده ګمراهۍ لارې در باندې کولاوې شوې اوښوئ نو الله تعالی وایي آیا یو کس پویه دی په حق خبره باندې او بل نه پوهیږي دا برابر کېدی شي هرگز هرگز نشي کېږي انما یتذکر د دې نصیحت نه هم هر یو ګوره نصیحت نه اخلي بلکې اولو الالباب عقل والا هغه خلک چې فطرت کې خی سلیم الفطرت عقل والا او خيار داغي عقل هم برابري دا عقل والا څوک دي الذين يوفون بعهد الله چې هغه د الله رب العزت وعده ایفا کی وعده پورا کی او وعده سره لا اله الا الله محمد رسول خپل رب سره دا وعده چې هر یو کس کړی دا هر ایمان والا کړی دا دا وعده پورا کی لا اله الا الله سره چې الله حکم نستا محمد رسول الله طریقه دا د محمد عربي صلی الله علیه وسلم یا الله ستا حکم به پورا کوم ستا حکم به منم د محمد عربي صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې ولا ينقضون الميثاق او هرگز هرگز دغه وعده دی نه ماتي الله تعالی وی دا عقل والد والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل دې سره سره دویم صفت د دا بیان شه چې الله تعالی د کوم سيزونو د ملاولو او د یو ځای کولو او د پیوند کولو حکم فرمایلی دی آغا کار کوي او دینا مراد رشتہ داری ده رشتہ داری چې کوم یو کس یو بل سره پیوند کوي حدیث شریف کې راځي سل من قطع تعلق جوړ کا هغه کس سره چې کوم تاسو سره تعلق ماتي ظاهر ده هر رشتہ دارای کې هر کورنۍ کې هر خاندان کې داسې خلک کی چې هغه توڑ والے او هغه به توڑ کوي هغه به خپل کوي مسلمان دا حکم څه ده سل د سره جوړ پیدا دو رہی چې بس سلام دعا او استغفار کم از کم دریم نمبر باندې صفت ده ويخشون ربهم دا ټول کارونه چې ده کوي د خپل د رب د یری نه کوي خلکو ته نه خودنه نه کوي خپل لوی یا خپل خواله خلکو ته نه کوي جو ګورځ څومره خیا نه او سلورم نمبر باندې صفت دې خلکو دا ده دا څوک اولل الباب عقل والا سلورم صفت دا ده يخافون سوء الحساب دې دا هر څه زکه کوي چې اسنه بد خاتمه مې ونش د خاتمه نه یری اسنه اخیری وخت کې کلمه رانه لاړم اخیری وخت کې می ایمان خطا نشي اسنه ټول مخلوق په وخت کې چې کله حساب کتاب کیږي هلته کې ملامت نشي د دې سیز نه یری د دې لپاره د چې اند الله وعده پورا کوي بیا دینه بعد پنځم صفت د دې ده والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم دا الله د رضا لپاره هر معاملې کې صبر کوي برداشت کوي د صبر درې مختلف قسمونه صبر علی المعصیه گناه باندې صبر گناه ته اراده وکړه ټول اسباب برابر شو دغه ځای د الله نو یرید او خپل نفس قابو کو خپل ځان قابو کو او دغه ځای کې صبر دا د صبر اوچته درجه ده چې د ګناه نظام کو سات دویمه درجه صبر علی الاطاعه هر نیک کار چې انسان کوي نو دته سنا سباغه کې مشقت او تکلیف راځي دې په دغه تکلیف او مشقت باندې د الله نه فریاد نه کوي ګیله نه کوي شکوه نه کوي
سحر وختي په جمی کې را پاسي یخو موسی ظاهره تکلیف دی بستر پر خودل تکلیف دی دا تکلیف باندې د برداشت وکي دا د صبر دویمه درجه ده صبر علی الاطاعه اطاعت باندې صبر او دریم نمبر باندې صبر علی المصیبه مصیبت کې انسان ته یو تکلیف راوړي په هغه تکلیف او مصیبت کې د صبر کوي دا د صبر دریم درجه دا درې واړه قسمه صبرونه عقل والا کې موجود بیا شپږم صفت د دای واقام الصلاه موږ په خپل وخت باندې او وم نمبر باندې وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیه پټ او ښکارا صدقه کوي زکات ورکوي دا الله په نوم باندې خیرات کوي دې کې هم داغه ابتغاء وجه رب د خپل رب رضا هغه مقصد دین علاوه هیڅ نه خاندان رضا کو نه خلق خوشاله نه د خلکو د خبرو نه بچ کېدل نه خلکو کې نوم پیدا کول نه صرف او صرف د الله رضا نو کله کله دې په پټه صدقه ورکړي او کله ښکارا هم ورکړي چې د نورو خلکو د ترغیب وشي چې دوی هم ورکړي په دې نیت سره په دې اراده سره هلته هم نمود او نمایش نه ریاکاری نه او اتم نمبر باندې ويدرؤون بالحسنه السيئه کله چې دنه څه بدی وشي څه ګناه کې نه وشي فورا ورپسې نیک کار او دغه نیک کار سره هغه بد کار وینځي هغه بدی بالکل صفا سوتره شي د نامه اعمال نه وینځل شي اولئک لهم عقبى الدار الله تعالی چې دا اته صفات چا ځان کې پیدا کړ دا نه صرف او خياران دي بلکې د دې د پاره د اخرت کور او اخرت کور څه دی هغه جنتونه دي هغه باغونه دي چې د همیشوالي دي او دې کې به دې داخليږي نه صرف دې به داخليږي بلکې د دې مور پلار د دې بیبيانې د دې اولاد چې کم کسان نیکان هغه ټول به دې سره جنت کې داخليږي او په دغه حال کې چې کله دې یو ځای راغوني مورهم یې پلارهم یې اولادهم یې خزهم یې دغه وخت به فرښتې راشي او سلام وکړي څومره اوچت مقام دی د انسان چې کله دی په خپل روټ باندې خپل صحیح لار باندې رواني او خپل منزل ته ورسي دغه فرښتې به ورته سلامونه کوي کوم فرښتو چې اعتراض کړو چې الله ته داسې خلک پیدا کړي چې د یو بل وینې بدوي نو هغه فرښتې به دی ته په جنت کې سلام کوي سبوي سلام علیکم بما صبرتم یا خلک تاسو صبر کړو دنیا کې خپل خواهش باندې خپه اخوا نو ګوره فنه موقبت دا څومره خسته بدلا الله تعالی د آخرت په د کور په شکل کې الله تعالی تاسو له درکړه الله تعالی دې ماته او تاسو ته هم نصیب کړي افمن يعلم پس آیا هغه کس چې پوهیږي انما دا چې انزل سنازل شوی دی الیکا تا من ربک استاد رب لطرفنا الحق اغا حق دی کمن پشاند اغا چا دے هو اعما چی اغا ڑن دی انما بیشکا یتذکرو نصیحت قبلوی اولو الالباب عقل من خلق الذین کم خلق چے یوفونا پورا کئی بعہد اللہ وعدہ دا اللہ ولا ينقضون او اغین ماتی المیثاق فخوادا والذین او اغا خلق یسلون چی پیون کئی ما امر اللہ اغا سچ حکم کردے دے اللہ بیہی داغی ایو صلاح چی پیون کئی ویخشونا او اغی یریگی یا ربهم نخبل ربنا ویخافونا او یریگی سوء الحساب د بد حساب کتابنا والذین
او کوم خلکو چې صبر وکړو ابتغاء په غوښتلو وجه ربهم د رضا د خپل رب واقاموا الصلاة او هغوی قایموي مونځ وانفقوا او خرج کوي مما د هغه څه نه رزقناهم چې ورکړي دي مونږ دوی ته سرا په پټه وعلانیة او په ښکاره ويدرؤون او دفع کوي بالحسنة په نیکۍ سره السیئه بدی اولئک هم دا خلق دي لهم چې دوی د پاره عقبت دار د آخرت کور دی جنات عدن باغونه دي د همیشوالي يدخلونها دوی به په دې کې داخليږي ومن صلح او څوک چې نیکان دي من آبائهم د پلارانو د دوینا و ازواجهم او د خزو د دوی و ذریاتهم او د اولاد د دوینا والملائکه او فرښتې با يدخلون داخليږي عليهم په دوی باندې من کل باب د هر دروازې نه سلام علیکم سلام بوي پتاسو بما صبرتم زکه چې تاسو صبر وکړو فنعم نو ډیر خدای عقبت دار د اخرت کور آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا